السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ګرانو قدرمنو دوستانو، په نننۍ ویډیو کې زه تاسو ته یو داسې طریقه در زده کوم چې تاسو په ډېرې اسانۍ سره کولی شئ چې د بل چا فیسبوک آی ډي په یو څو منټو کې ختمه کړئ. دا ویډیو کې به زه تاسو ته یو آی ډي په ذمهوارۍ سره د هغه آی ډي ختمول درښیم چې په داسې طریقې سره تاسو ریپورټ کړئ چې د هغه آی ډي په نیمه ګنټه یا په یو څو منټو کې دننه ور ختمه شي. نو دوستانو دې ته وایي ډیټ ریپورټ. دا ریپورټ کړلو طریقه به موږ زده کوو. زموږ په چینل کې د ریپورټ کړلو دا اولنۍ ویډیو د دې ریپورټ نه شروعات د انشاءالله څومره ریپورټونو طریقې چې د هغه به زه تاسو ته در زده کوم. زما به دا مقصد نه وي چې تاسو دا غلط استعمال کړئ، نو هیله در څخه کېږي دا طریقه بالکل غلطه استعمال نه کوئ. تاسو ګورئ دلته کې ما تاسو ته یو ویډیو، همدارنګه یو زما په چینل باندې بله ویډیو هم شته. نو که غواړئ زموږ معلومات وګورئ، دلته کې تاسو ته زموږ په ټیکنو پشت یوټیوب چینل کې خوندور معلومات ملویږي چې زموږ ډېر معلومات کم دی، هغه په فیسبوک کې نه اپلوډ کېږي. نو ستاسو ټولو څخه دوستانو هیله کېږي چې تاسو زموږ ټیکنو پشتو یوټیوب چینل ته راشئ. په یوټیوب سرچ کې زموږ ټیکنو پشتو چینل سرچ کړئ، په اولنی چینل باندې کلیک وکړئ، هغه وروسته تاسو ته به سور سبسکرایب بټن درکړي، په سور سبسکرایب بټن باندې کلیک وکړئ، په څنګ کې د بیل ایکن په آل باندې در سره ضرور کلیک وکړئ که غواړئ چې بالکل رښتیني معلومات ترلاسه کړئ. دوستانو که چیرته مو دا طریقه خوښه شوه، په ذمهوارۍ سره 100% دا طریقه کار کوي. په دې ویډیو کې به زه تاسو ته ثبوت درښیم. په دې ویډیو کې به زه تاسو ته یو آی ډي ختموم. کله چې هغه آی ډي ختمه شوه دوستانو، هغې وروسته به دا ویډیو زه چې کوم دو سټپ کوم. نو هیله در څخه کېږي ویډیو در سره ضرور لایک کړئ. نو دوستانو اوس به تاسو په خوښۍ وئ، زه به تاسو ته یو څو لیکنه درکوم، په ډسکریپشن کې به وي، هغه لیکنه به تاسو کاپي کړئ، یو دوه لینکه به وي. نو تاسو په هغه چې ریپورټ کړئ، نو د ریپورټ کړلو لپاره د دې شیانو ضرورت دی. اوس غواړو موږ د یو چا آی ډي ختمه کړو. نو دوستانو بهي اسانه طریقه ده، زه تاسو ته درښیم. کله چې تاسو فیسبوک خپلې فیسبوک آی ډي ته لاړئ، په فیسبوک آی ډي کې تاسو هغه کس آی ډي ختمولی شئ چې هغه ستاسو سره فرینډ وي، یعنې ستاسو آی ډي کې ملګری وي. دوستانو داسې طریقې هم شته چې تاسو سره نه یو ملګری هغه آی ډي ختمه کړئ. د هغه طریقې ویډیوانې هم را روانې دي، انشاءالله ویډیوانې به زه درته اپلوډ کوم. نو هیله در څخه کېږي ویډیو لایک کړئ، شیر یې کړئ، تر څو ټولو دوستانو ته دا طریقه ور ورسیږي. او یوه هیله در څخه کېږي چې دوستانو دا طریقه بالکل غلط استعمال نه کړئ. نو دلته کې ګورئ زه د دې آی ډي ته رالم. دا یو عام شان آی ډي دو. د روږې آی ډي ختمول خو زه غواړم هم نه چې د بل چا آی ډي ختمه کړم. نو دا آی ډي ما پیدا کړی، انشاءالله دا ماته داسې خاص آی ډي نه ښکاري. نو د دې آی ډي دا آی ډي چې کوم دی، دا آی ډي به موږ تاسو ریپورټ کوو، ختموو به. د دې لپاره به دوستانو تاسو ته ما ډسکریپشن کې یو څو لیکنه درکړې وي، هغه لیکنه به بیله بیله کپي کوئ، په دې آی ډي کې به پسټ کوئ. په کومې طریقې سره به پسټ کوئ هغه خو زه اوس تاسو ته درښیم. کله چې تاسو ډسکریپشن لیکنه کاپي کړئ، ډسکریپشن لیکنه بیخي اسانه ده. په بروزر کې زما یوټیوب چینل همدا ویډیو آن کړئ، هغه وروسته ډسکریپشن نه دوستانو په دې طریقې سره به ما ورته لیکلې وي. اوله لیکنه به کاپي کړئ، وبخئ دوستانو مانه کلیک پې وشو. نو دلته کې تاسو ته ښکاري د دې لیکنې سلیکټ کولو وروسته به تاسو په دې باندې دې طریقې سره ګوته ونیسئ، یعنې اول لیکنه چې کوم ده دوستانو دا به تاسو په دې طریقې سره سلیکټ کړئ. سلیکټ کولو وروسته کاپي به کړئ، کاپي کولو وروسته به راشئ همدې کس آی ډي ته کومه آی ډي چې تاسو ریپورټ کوئ د هغې په هغه کې به تاسو ته داسې د پوسټ نشان درکړي. که چېرته یې نه درکولو نو تاسو به پوهه شئ چې موږ هغه آی ډي نه شو ختموه. نو دلته کې ګورئ داسې لیکنه به تاسو پسټ کړئ، پوسټ به کړئ، هغې وروسته به راشئ دویم هغه ته دویم ته د راتلو وروسته په دې طریقې سره دا لیکنه سلیکټ کړئ. سلیکټ کولو وروسته به په دې طریقې سره دا کاپي کړئ. کاپي کولو وروسته به راشئ همدې آی ډي ته، د همدې کس آی ډي ته د راتلو وروسته به دلته کې پوسټ باندې کلیک وکړئ. پوسټ کې به دا لیکنه هم پسټ کړئ. پسټ کولو سره کوم سپیس میس وي هغه ته ختمه کړئ، پوسټ یې کړئ. دوه پوسټونه شول، دوه پوسټونو وروسته به زموږ دریم پوسټ چې کوم دی دا به په دې طریقې سره
چې کوم دی سلیکټ کړو، یو 4 پوسټونه وکړو. سلیکټ کولو وروسته دوستانو بیخي اسانه طریقه د ویډیو تر اخره وګورئ. کاپي وکړئ. کاپي کولو وروسته به دلته کې راشئ، پوسټ اپشن باندې به کلیک وکړئ، دا به پوسټ کړئ. نو زموږ دا دریم پوسټ و، دریم پوسټ مو هم وکړو. اوس به راشو دوستانو دلته کې د دې ته راتلو وروسته به دلته کې مونږ دا لیکنه هم سلیکټ کړو. سلیکټ کولو وروسته دلته کې به تاسو ته ښکاري. په دې طریقې سره سلیکټ کولو وروسته کاپي به کوئ. کاپي کولو وروسته به دلته کې راشئ چې کوم دی په همدې کسټ آی ډي کې به په دې طریقې سره پسټ کوئ، پوسټ به کوئ. د دې 4 پوسټونو سره به تاسو په دې طریقې سره راشئ. دا چې کوم دی دا به تاسو چې کوم دی دوستانو په دې طریقې سره سکرین شاټ یې واخلئ. سکرین شاټ اخیستلو وروسته به دوستانو اوس دا ای ډي تاسو ته ښکاري. که چېرته غواړئ د دې لینک تاسو سره ځان سره سیو کړئ نو دا به کاپي کوئ. کاپي کولو وروسته به دلته کې هوم اپشن ته راشئ. زه تاسو ته اوس درښیم. دلته کې هوم اپشن ته د راتلو وروسته به موږ تاسو په دې ځای کې دا د دې لینک چې کوم دی فرش کړو چې بیا موږ ته پاته لګېږي چې دا ای ډي دو. نو دلته کې هغه لیکنه چې کوم دو په دې طریقې سره بیا د دې لینک فرسټ کړئ. فرسټ کولو سره به د صرف چې کوم دی اونلی می کوي چې زموږ نه علاوه دا پوسټ بل څوک ونه ګوري. نو دلته کې پوسټ کوئ. په پوسټ اپشن باندې مو چې کلیک وکړو دا هغه چې کوم دی دا به اوس پوسټ شي. دلته کې ښکاري تاسو ته اوس دا ای ډي موږ سره شوه. دا ای ډي ما نه ورکېږي. محمد عثمان نامې دی. نو د دې وروسته به دوستانو ما تاسو ته یو بل لینک درکړی وي، 2 لینکونه مې درکړي وي. خو کوم اولنی لینک چې دا ستاسو د یو لینک څخه به کار کېږي، یو لینک څخه چې اوس موږ ریپورټ کړو د هغه لینک څخه به انشاءالله دا ختمیږي په یو څو منټو کې. تاسو که چېرته یو لینک څخه په یو څو منټو کې ختم نه شوه د دویم لینک باندې هم کلیک وکړئ. د کومه طریقه ریپورټ کړلو طریقه چې زه درښیم په دې طریقې سره یې ور ریپورټ کړئ نو هغه ای ډي به ختمه شي. دوستانو دا هم یاد لرئ که چېرته دا کس په همدې ټیم کې آنلاین وي نو بیا هغه کس چې کوم دی د هغه کس ای ډي موږ نشو ختمولی ځکه چې موږ د ده په ای ډي کې پوسټونه وکړو نو هغه ته ډایرکټ پاته لګېږي، یا داسې کسان دي چې بالکل پاته هم نه ورته لګېږي ور ختمولی شئ. نو دوستانو دلته کې ورځو چې کوم دی ورځو هغه لینک ته. لینک به ما دواړه لینکونه چې کوم دی تاسو ته خو ما ډسکرپشن در وښودو په ډسکرپشن کې به وي. نو زه ورځم دلته کې ما کپي کړی دی هغه لینک رالم. دلته کې ګورئ تاسو ته اولنی لینک دوهم لینک دا شته. نو دا لینک چې کوم دی دا به تاسو په دې طریقې سره کاپي کړئ. کاپي کولو وروسته به تاسو کروم بروزر ته لاړ شئ. په کروم بروزر کې به تر ټولو اول تاسو خپله فیسبوک آی ډي لاګین کړئ. نو خپله فیسبوک آی ډي لاګین کول خو بیخي اسان کار دی. دا طریقه خو تاسو ته درځي. د لاګین کولو وروسته به دا لینک تاسو د ډسکرپشن نه کاپي کړئ یا به تاسو کلیک پرې وکړئ، خو باید تاسو کروم بروزر ته راشئ. نو کاپي کولو وروسته به دلته کې فرسټ کړئ. فرسټ کولو وروسته به په دې طریقې سره سرچ کړئ. د سرچ کولو وروسته دلته کې دوستانو تاسو ته به داسې هوم پیج راشي. تاسو ته به ښکاري لاندې چې راشئ نو تاسو به د هغه کس نام ورکړئ. د هغه نام به دوستانو تاسو که چېرته دلته کې کتلی وي یوسمان دوستانو زه دا کس چې کوم دی په صحیح نام سره سرچ کوم. وروسته تاسو ته دوستانو ای ډي مې چینج کړه د دې وجې چې هلته کې زموږ ته نام نه راکولو. نو دلته کې دا ای ډي به زه تاسو ته ختموم. د تصویر هم بیکاره دی. وایم که دا ای ډي مې ختمه کړه نو خوند به وکړي. ختموم بیا په دې ویډیو کې به زه اوس تاسو ته درښیم. دوستانو لینک باندې مو چې کلیک وکړو ویډیو کوم ځای ته چې رسېدلی وه هغې ځای نه ویډیو شروع کوو. دلته کې تاسو ته ښکاري په دې طریقې سره اپشن درته راځي. دلته کې به د دې کس کم کس چې تاسو کومه ای ډي ریپورټ کول غواړئ د هغې نام به دلته کې په دې طریقې سره ولیکئ.
د نام لیکلو سره به موږ ته راشي هغه ایډي. نو ایډي راتلو وروسته به هغه ایډي باندې کلیک وکړئ. لکه دلته کې دا ایډي موږ ته راله، دا ایډي چې کوم دو دا ریپورټ کوو په دې باندې مو کلیک وکړو. نو اوس د کلیک کولو سره به انشاءالله دلته کې د هغه نام راشي، تاسو ته به ښکاري. دلته کې دوستانو تاریخ تاسو ګورئ چې اوس مثلا دلته کې زه اوس تاسو ته درښیم نن ورځ چې کوم تاریخ دی 28 تاریخ دی د جونو، نو تاسو باید 25 یا 26 تاریخ انتخاب کړئ. دلته کې دا یاد لرئ مثلا ستاسو ځای کې د نن ورځې په کومه ورځ نه چې تاسو ریپورټ کړئ په هغه ورځ 28 تاریخ دی، نو باید تاسو 26 تاریخ انتخاب کړئ. نو جون دلته کې زه ورته انتخابوم 24 تاریخ یا 25 خو 28 به تاسو هغه کومه ورځ چې ریپورټ کړئ هغه ورځ تاریخ به نه انتخابوئ، دا یاد لرئ. چوز فایل اپشن کې به دوستانو تاسو ورته فایل باندې کلیک وکړئ. فایل باندې کلیک کولو سره تاسو کوم سکرین شاټ چې اخیستی وو هغه پوسټونه مو چې کوم د ایډي کې کړی وو د هغه ځای کوم سکرین شاټ و هغه به دلته کې ورکړئ. دلته کې دوستانو تاسو به ورته یو جیمیل ایډي ورکړئ. نو د جیمیل ایډي ورکولو سره زه تاسو درښیم دلته کې موږ ورته یو جیمیل ایډي ورکوو. جیمیل ایډي ورکولو وروسته به زه تاسو ته در وښیم چې دا ایډي په کومې طریقې سره ختمیږي. دلته کې زما یو ایډي و دوستانو، تاسو هم ورته خپل جیمیل باید ورکړئ. جیمیل ایډي ورکولو وروسته په سینډ اپشن باندې به کلیک وکړئ. په سینډ اپشن باندې کلیک کولو سره یو څه نه څه لوډینګ کې اوس دوستانو زه تاسو ته په دې ویډیو کې درښیم چې دا ایډي په کومې طریقې سره مونږ ختمه کړه. په سینډ باندې چې کلیک وکړئ دلته کې ګورئ په دې طریقې سره راشي بره لوډینګ وشو. لوډینګ کړو وروسته به دوستانو اوس دا ایډي چې کوم دو دا ایډي به دوستانو ختمه شي. نو یو څه نه څه ټایم به اخلي، یو څه منټه به اخلي. دلته کې مونږ ته داسې اپشن راکوي، دلته کې تاسو ته به داسې میسیج چې درکړي نو تاسو پوهه شئ چې دا ریپورټ چې کوم دی دا وشو. ورځو د هغه کس ایډي ته په دې صاف به نشي ختم، یو څو منټه به انتظار کو. زه خپله ایډي کوم د دې لینک هم کاپي کوم تر څو موږ نه دا ایډي ورکه نه شي. نو دا ریفریش کوم. ریفریش کولو سره دوستانو دلته کې په دې باندې مو ریپورټ وکړو. نو تاسو ته به ښکاري بالکل همدا اوس مې پوسټونه پکې وکړل، اوس همدا ریپورټ پرې وشو. نو اوس ورته یو څو منټه انتظار کوو تر څو دا ایډي فیسبوک ختم کړي. ها دوستانو تاسو ته ما ویلی وو چې په یو څو منټو کې به زه تاسو ته ایډي در ختموم. دلته کې که اوس موږ راشو لاندې به تاسو ته ښکاري دا میسیج رالو. اوس هغه کس نه ایډي ختمه شوه، هغه کس بالکل نشي کوله چې ایډي کلاو کړي. دلته کې تاسو ته به ښکاري دا ایډي چې کوم دو په دې ریپورټ سره دا میسیج تاسو ته ښکاري څو منټه مخکې 12 منټه مخکې چې تاسو کومه ایډي په دې طریقې سره ریپورټ کړی هغه ایډي به د هغه کس نه لاس نه وځي. نو دا ایډي تاسو ګورئ چې یو ورځ مخکې هم افلین شوي وي، نو تاسو هغه ایډي چې کوم دو ورته تکوا شئ. نو که چېرته مو دا ویډیو خوښه شوې وي ویډیو لایک کړئ، همدارنګه خوندور معلوماتو لپاره زموږ سره اوسئ. تر بلې ویډیو د دوی الله په امان.